سلامونه نیکی هیلې درنو لیدونکو، نن یو ځل بیا راغلی یو د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد سیمې ته. هغه سیمه چې حاصلخیزه ځمکې لري او ځمکې په رنګارنګ فصلونو او میوو پوښل شوې ده. تاسو را سره د خپرونې تر پایه پورې تم شئ او د دغه باغ او حاصلاتو په اړه به تاسو ته مکمل راپور درکوو. درنو لیدونکو، دلته را سره ناست یو تن باغوان ده. له ده څخه به یو څه پوښتنې او معرفت وکړو او تاسو هم را سره تم شئ. کاکا سلامونه، که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. وعلیکم السلام. زموږ لخوا نو سلامونه ومنئ. زما نوم شفیق الله. کاکا مننه. که دا پوښتنه موږ ته را ځواب کړي چې څومره وخت کېږي چې تاسو دغه باغدارۍ ته مخه کړې ده؟ دا برابر 4 کال دی، 4م کال دی. 3 کال پوره شوي، دا 4م کال دی. چونکې کاکا تاسو دلته ډېر زیات زحمت ویستی او ډېر کار مو کړی ده، تکلیف مو ویستی ده، نو د کرنې ریاست څخه آیا تاسو سره تر اوسه مرسته شوې ده؟ څوک راغلی تپوس یې کړی؟ نه، هېڅوک نه دی راغلی تر اوسه. خصوصا دا 2 کالو کې خو بیخي چا پوښتنه هم نه دی کړې، نه کومک کړی او نه چا پوښتنه کړې ده. نړۍ مننه. موږ به انشاءالله دغه ستاسو غږ تر ریاست چارواکه پورې رسوو. بل کاکا که دا موږ ته ووایي چې تاسو سره دلته تقریبا څومره مزدوران په کار لګیا دي، کارګر څومره تاسو سره ده، څومره خلکو ته هم د کار زمینه برابر کړې؟ موږ سره 8 کسه شاوخوا کارګر، 2 کسه مقصد دغه پرګر دي چې ډکوي. یعنې دغه 2 کسه استادان دي پکې او نور 2 کسه استادان دي او نور در سره کارګر دي. مننه کاکا چې موږ ته وخت راکړه، خپل وخت مو زموږ لپاره ډالۍ. سلامت اوسئ. تاسو هم خیر اوسئ، چې په خیر دې ژي پورې تکلیف وویسته او راغلی. مننه. نړۍ مننه کاکا. درنو لیدونکو، را سره ولاړ یو تن کارګر ده. له ده څخه به یو څو پوښتنې ولرو. سلامونه، که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. وعلیکم السلام. سیدالله یم د فتح آباد اوسېدونکی. سیدالله خانه، که دا موږ ته ووایې چې له حکومته څه غوښتنې لرئ؟ مننه. ژوندی اوسئ. د حکومت خو همدا غوښتنه لرو چې دا کم میوجات دي لکه بهر ملکونه چې راځي، لکه ایران یا پاکستان، د نورو ملکو څخه باید د دولت څخه همدا غوښتنه ده چې هغه میوجات هغې دې نه بند کړي، ځکه موږ خپله وطن نام خدا میوجات زیات لري. دغه 10-15 جریبه باغ دی، روزمره ته 2 ګاډي 3 ګاډي بارو. زمونږ خپله د وطن حاصلات ډېر زیات دي ماشاءالله، او همدا هغه ده باید چې د همدې وطن ملک کفایت کوي، د همدې خلکو کفایت کوي چې باید ګټه زموږ خپله هېوادوال ته ورسېږي، موږ خپل عوامو ته ورسېږي، ځکه چې همدغه خلک پکې مصروفه دی، همدغه کار روزګار خلک هم دې نه هغه کوي، مزدوران پکې لګیا دي او 10-15 کسان پر باغ کې مزدوران لګیا دي، کار مار پکې کوي. نو وطن بلها خوږ د درنو لیدونکو، او تاسو همداوس د ننګرهار د فتح آباد د سیمې د شفتالانو د باغونو ننداره کوئ.
درنو مینوالو دلته را سره ولاړ یو بل تن کاریګر ده، له ده سره به هم معرفت وکړو او یو څو پوښتنې به ترې ولرو. سلامونه جنابه، که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. وعلیکم السلام. مننه ستاسو څخه. نوم مې شریف الله د فتح آباد اوسېدونکی. شریف الله جانه، که دا راته ووایې چې کار څنګه ده، کار سخت ده که نه اسانه ده؟ کار خو ماشاءالله ښه ده، خو بیا هم زحمت غواړي او تکلیف غواړي، نو یعنې چې زحمت نه وي راحت نشته. نو له تا نه به په تلو تلو کې یوه جالبه خاطره واورو، او چې څه جالبه خاطره موږ ته وایې. مننه کوم صادق صاحب. جالبه خاطره هم دغه د مکتب د دورې به درته ووایم. جالبه خاطره دا و چې زه او درېیم ورور مې دومره رنګ کې فرق نه کوو، خاص ډول. نو کوم ورځ چې هغه زه مکتب ته تلم، هغه هم هغې ورځ باندې دغه مکتب نه تښتېدلی و. په دې تښتېدو ټیم کې معلم صاحب لیدلی و. چې کله معلم صاحب لیدلی و، نو په سبا یې چې زه مکتب ته راغلم، معلم صاحب زه یې سار کړم چې پوښتنې یې کولې رانه چې ولې ته مکتب نه تښتېدلې. معلم صاحب ته هر څومره وایم، معلم صاحب دغه نه کوي، نه قبلوي. خو صنفیان مې ورته راوستو، بیا یې قبول کړه. بیا چې پوه شو معلم صاحب، هغه بل ورور مې و. درنو لیدونکو، دا و د ښکلې فتح آباد له سیمې څخه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړ. تر بلې خپرونې پورې ما نظیر احمد صادق ته اجازه راکړئ او زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ.